نو کله چې دا دوا ما تجربه کړه نو بعد د هغې نه مې خلکو ته اعلان وکړ چې دا حقیقت دی که نه. په هر ولایت کې پاکستان کې خارج کې یعنی چې کوم دی موږ ډېر خلک پیژني، جرمني ته زموږ دوا ځي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، خارجي هېوادونو ته ځي، یعنی ډېر خلک زموږ دوا سره الله پاک چې کوم دی ښه کړي دی او الله شفا ورکړي. د دوایي دپاره پېښور ته تللی وم علاج دپاره د ډاکټر عبید سهیل تاج ته. د هغه نه م دوا خوړله، بیا یې په اخره کې هلته نه را جواب کړو. دولتي هسپتال ته لاړو، ایلارچ هسپتال ته، هملته نه را جواب کړو. ویل چې نور مقصد نه ښه کېږي. ووایي چې نور نه ښه کېږي، کور ته یې ویسئ چې خپل خپلوان ني ورته راټولېږئ. تقریبا د خبر بندوبست خلکو نیولی او خلکو نه مړې ډوډۍ کولې. عکسونه هم را سره شته دی دغه وخت. دغه وخت عکسونه هم د ورور سره هغه به موږ تاسو ته په سکرین باندې واچوو، بیا ګورئ. او اوسنی خو حالات خو تاسې خپله ګورئ. سلامونه درنو ملګرو، په دې هیله یم چې ټول ملګري به ښه یاستئ. نن درته داسې به ووایم د یو زیري سره راغلی یم او ډېر داسې زیری دی چې زموږ ډېر وطنوال ډېر مسلمانان به د دغې په اورېدو باندې خوشحاله شي. څنګ ته مې حکیم محمد زرین ناست دی او دې د یو داسې ناروغۍ لپاره درمل جوړ کړي دي چې د نړۍ ډېری انسانان د هغې څخه کړېږي او د هغې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو حکیم صاحب د کینسر لپاره درمل جوړ کړي دي او په وینا یې چې ډېری مریضان له دغې سره شفا موندلې ده او خدای پاک ورته صحت ورکړی دی. پیل کې خو حکیم صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. السلام علیکم. ورستاسې ستړي مه شئ، خیر اوسئ. مننه مو د راتګ نه، راتګ مو په لیمو. ډېره مننه حکیم صاحب. تاسې وایي چې د کینسر لپاره مو داسې درمل جوړ کړي دي چې هغه مریضي ورسره د خدای په حکم ختمیږي. داسې ډېر نور هم مخکې خلک راغلي او دغه ادعا یې کړې ده. تاسې څومره په ډاډ سره دا خبره کوئ؟ نو زموږ خو تقریبا انشاءالله اوسنۍ خبره نه ده. زه چې کوم دی دا دوا چې موږ تجربه کړې تقریبا 8 کاله وشو او کوم مریضان ته چې موږ ورکړې ده او هغه مریضان چې ورسره ښه شوي دي د هغه هم انشاءالله زموږ دا ټول هېواد یې ګواه دی. او بیا خاص کر زموږ په کونړ ولایت کې چې کوم دی زه بالخصوصا د دانګام د ولسوالۍ مره چاقوړک د کلي ما نو زموږ په کونړ ولایت کې چې کوم دی هر سړی پوښتنه کولی شي، هم د دې ولسونو نه پوښتنه کولی شي او دولتي مشران هم الحمدلله مو پېژني د هغه نه پوښتنه کولی شي. او زموږ ډېر داسې مریضان دي چې هغه یعنې الله جل جلاله ښه کړي دي او هغه مریضان زموږ ښه شوي دي چې هغه پاکستان ته تللي دي، هند ته تللي دي، یعنې چې ثبوت او اسناد یې په لاس لرو. هلته بیا 80 لکه 100 لکه روپۍ لګېدلي دغه واکسینونه یې کړي دي، یعنې مال حال یې تباه شوی دی. بیا د هغې نه وروسته زموږ خواته راغلي موږ چې ورته دوا ورکړې ده نو دا ټول خلک شاید دې حال دی انشاءالله، یعنې اسناد او ثبوت یې شته دی چې الله جل جلاله هغو ته کامله شفا ورکړې ده. ډېره مننه. بس خدای دې وکړي چې همدغسې وي او ستاسې په لاسو دې برکت وي. څومره مریضان درته تر اوسه راغلي دي او څومره ښه شوي دي؟ یعنې انشاءالله موږ ته به د 8 کاله کې یعنې داسې په تعداد یې موږ نه پوهېږو، ډېر مریضان موږ ته راغلي دي. خو دغه ویډیوګانې چې کوم دی شته هم دی، یعنې داسې فکر وکړه چې ما په هر ولایت کې پاکستان کې خارج کې یعنې چې کوم دی موږ ډېر خلک پیژني، جرمني ته زموږ دوا ځي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، خارجي هېوادونو ته ځي، یعنې ډېر خلک زموږ دوا سره الله پاک چې کوم دی ښه کړي دی او الله شفا ورکړي ده. او بله خبره دا چې که چېرته یعنې په اول وخت کې یو سړی سرطان تکلیف پیدا کړي او مریض تکلیف پیدا کړي موږ ته راشي نو انشاءالله خدای مهربانه چې بیا خو به ډېر زر ښه شي. خو دا چې دا ټول تاسې یعنې مثلا حالات یې نه دي مریضانو تاسو سره خبرې به وکړئ، یعنې موږ ته هغه خلک راځي چې هغه ختم شوي، هغه اخري نور یې کور ته رخصت کړي ډاکټر چې ته ځه مرې، هماغه خدای ښه کړي دي. نو انشاءالله چې کوم دی که چېرته په اول وخت کې راشي نو بیا خو انشاءالله زموږ دوا ډېره ښایسته نتیجه ورکړي. ډېره مننه. بس خدای دې بیا هم وایم چې په لاسو دې برکت شه. نو زموږ په اوس وخت کې ځینې داسې مطرحه څېرې دي چې هغه د کینسر له رنځه کړېږي. مثلا د ولسي جرګې وکیل عبدالرؤف شپون د ننګرهار د خلکو وکیل او شاپور زدران، نو دوی که مثلا یو څوک لاسرسی پیدا کړي ستا له اړخه دوی ته دوایي ولیږي یا راشي ستا نه واخلي دوی ته ویسي نو هغوی له به خدای پاک شفا ورکړي. دا چې زمونږ د ولسي جرګې صاحب مشر صاحب عبدالرؤف شپون صاحب چې ما په خپله د نږدې نه پېژني په لحاظ سره دی چې د هغه د خپل موټر ډریورو هغه سرطان و په جمهوریت په دور کې هغې ته ما دوا ورکړې وه چې د هغه دغه ډریور د نوم چې کوم دی امید دی او د هغې هغه ورور ته الله جل جلاله کامله شفا ورکړه. بیا زمونږ شپون صاحب چې کومه دی دا چې جرمني ته لاړی هلته یې تکلیف پیدا کړ
نو دلته چې کوم دی هغه کوم ډرایور چې دی ننګرهار کې امید صاحب د هغې سره رابطه کړې وه بیا هغه زما خواته راغی نو هغې ته ما دوا ورکړه او هغه دوا امید صاحب چې کومه دی شپون صاحب ته جرمني ته ولېږله نو الله مهربانه دی د الله جل جلاله څخه تمه لرو چې زموږ شپون صاحب ته به هم الله جل جلاله ښه صحت ورکړي راولو د زادران صاحب په هکله زما دا اعلان دی که هر څوک داسې یو پیدا شي او زموږ دا ارمان د سره شي دا زما خپل هم یو ارمان دی او دا زما یو دوز دوا چې دغه د 13 ورځو ده او زندرات صاحب ته ورسئ بل زما دوا داسې نه ده لکه چې دا به زه او راځي یعنې اولني دوز دوا سره چې الله مهربانه شي زما دوا خپله نتیجه ښیي انشاءالله ډېره ښه ده ښه مقصد ما خو د شپون صاحب یادونه وکړه یعنې ستا دوا شپون صاحب ته رسېدلې انشاءالله زما دوا شپون صاحب ته رسېدلې ده او د الله جل جلاله څخه تمه کوم چې د هغه د ډرایور یو ورور ته الله صحت ورکړی چې پیلن فکر لرم هغه اوس په برطانیه کې هلته ژوند کوي شپږ اووه کاله مخکې ته ما دوا ورکړې ده یعنې وخت کې جمهوریت د ورکې مې دوا ورکړې ده بیا هغوی د هغه دغه ډرایور ورور یعنې شپون صاحب دلته پته ورکړې وه نو هم د الله جل جلاله څخه تمه لرم چې شپون صاحب ته هم خدای صحت ورکړي ډېره ښه ده ډېره ښه ده نو زموږ دغه غږ کوم ملګري اوري او کیدای شي دا امکان ولري چې د حکیم صاحب دوا تر شاپور زدرانه پورې ورسوي هند ته نو نور د ښه کولو والا الله دی او الله پاک شفا ورکوي انسان ته بس یو څه سبب شي نو که چېرته د حکیم صاحب دوايي د شاپور زدران د ښه کولو سبب شي نو هغه خلک چې زموږ دغه غږ یې رسولی دی هغوی ته به هم خدای اجر ورکړي زموږ به ملي اتل هم روغ شي او حکیم صاحب ته هم خدای پاک ډېر اجر ورکړي نو زه خدای دې وکړي چې داسې یو څوک پیدا شي چې زموږ دغه غږ تر داسې خلکو ورسوي چې شاپور زدران ته ستا دوايي ورسوي بس انشاءالله موږ یې مرماجن یو که هر څوک پیدا شي موږ سره رابطه وکړي مریضان به درته راغلي تر ډېره مثلا داسې کم مریض درته راغلی دی چې هغه په ډېر بد حالات کې تا ته راغلی او بیا ستا د دوا سره ښه شوی زمونږ ته چې کوم دی زمونږ د کونړ د ولایت دی چې اصلا کې د چپې درې د ولسوالۍ اوسېدونکي دي او پیله وخت دپاره اوس مونږ په نارنګ ولسوالۍ کې ژوند کوي چې زمونږ د یو مخور سپین ږیري یو بچی دی حاجي صاحب سید محمد نومیږي چې هغه یو مخور سپین ږیری دی د هغې زوی دی نو هغه چې کوم دی ما ته راغلی او ډېر په یو بد حالات کې ډېر یو عجیبه مریضتیا وه چې د هغې سره به تاسې خپله خبرې هم وکړئ او د هغې اسناد او هر څه به وګورئ او بیا زمونږ کونړ خلک چې کوم دی هم پوښتنه کولی چې حاجي سید محمد هر سړی پېژندلی شي همدا ځوان دی انشاءالله دې سره به تاسې خپله خبرې وکړئ دا خپله سرطان و که نه دا خپله سرطان و یعنې تقریبا تاسې چې ورسره خبرې وکړئ په دې ډېر غاښ مصرفونه شوي هسپتالونو را شو ټیکلی و بیا ورته زه کور ته لاړم هلته مې ورته دوا ورکړه الله جل جلاله له شفا ورکړه ته ستړی مه شې وروره دی دې وبخښه ډېره مننه چې ګورو دی او د سرطان مرګونه مرض دی تېر کړی دی نوم دې پیل کې واخله راته لیاقت لیاقت څومره وخت مخکې مریض وي د سرطان په ناروغۍ اخته وي یاره یو دم ناروغه شوم د سرطان مریضي راته یو دم نه ولګېده او څومره وخت مخکې و یاره تقریبا یو کال یا یو نیم کال به کېږي اوس مخکې چېرته تللی وې د دوایي لپاره کوم ځای کې ډاکټرانو ته تللی وې چې تر څو ښه شي د دوایي لپاره پېښور ته تللی وم علاج لپاره د ډاکټر عبید سهیل تاج ته د هغه نه م دوا خوړله بیا په اخره کې هلته نه را جواب کړو دولتي اسپتال ته لاړو الارچ اسپتال ته هملته نه را جواب کړو ویل چې نور مقصد نه ښه کېږي ووایي چې نور نه ښه کېږي کور ته یې ویسئ چې خپل خپلوان ني ورته راټولېږئ او نور دا نه روغېږي بیا چې دلته راواخلو بیا زما نیکه دی د حکیم صاحب نه خبر شوی بیا د ده پته راکړه او دله رالو دا دلته هغه وخت کې د انګام کې دلته نه و لکه چې بره د انګام کې به و بیا دلته ده ته زنګ والی او دا راغلی زه خو د راتلګ نه وم بیخي خلکو ته تمه رانه قطع شوې وه چې هلته خلکو د مړي لپاره بندوبست کړی و چې دا به کله مري هدیرې ته خلک ختي تقریبا د قبر بندوبست خلکو نیولی او خلکو د مړي ډوډۍ کولې عکسونه هم راسره شته د هغه وخت دغه وخت عکسونه د ورور سره هغه به موږ تاسو ته په سکرین باندې واچو او بیا ګورئ او اوسنی خو حالات خو تاسې خپله ګورئ بیا حکیم صاحب هلته درغې ستاسې خواته و حکیم صاحب بیا هلته رالی کور یې ودان او هلته راله دوا راکړله بس الحمدلله دوا سره مخ په ورځ په تېرېدو سره ښه کېدو او بیا دوباره د دویم ځل نسخې دپاره وله بیا خپله راغله مطلب لومړی ځل هلته پاڅېدی نه شوې د مرګ په حالات کې دویم ځل نسخې له خپله راغلې ترې واغېسته و دویم ځل نسخې له بیا همداسې خپله دلته رالو او دوا هم ترې واغېستله څومره وخت دې دوایي وخوړه دا حکیم
یاره 4 میاشتې شاوخوا مې وخوړله او ورسره جوړ شوې. الحمدلله چې دوا مې خوړله بیا مینه نه ده خېجوله. ماشاءالله ماشاءالله. نو تاسې خپله دغه ورور خبرې واورېدلې او نور پرېکړه په تاسې پورې اړه لري او موږ فقط تاسې ته مخې ته کېښودو حکیم صاحب چې دغه حکیم صاحب دی ځکه ډېری داسې خلک دي په اوس وخت کې زه د ډېرو خلکو سره مخامخ شوم چې ډېر بېوسی د کینسر له ناروغۍ نه ډېر زیات ځورېږي ډېر زیات کړېږي او هیڅ وسی نه یې نه د ډاکټر وسی نه د دوایي وسی او که وسی یې هم ښه کېږي ورسره نه. نو دغه زموږ فرض و چې تاسې ته مخې ته حکیم صاحب کېښودو نور تاسې پرېکړه وکئ او تاسې کولی شئ حکیم صاحب په کونړ مرکز اسداباد ښار کې همدلته یي نو د حکیم صاحب شمېره به موږ تاسې ته په سکرین باندې پرېږدو کولی شئ حکیم صاحب سره رابطه هم وکړئ دلته خواته هم راشئ. د دې مریض غوندې نور څوک دغه شان مریضان دي چې مثلا ښه شوي وروسته ستا خواته راغلي د مننې لپاره؟ زمونږ چې کوم دی الحمدلله ډېر مریضان خلک شوي دي. که مانه یو سړی پوښتنه وکړي چې یعنې هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې دغه شانې عجیبه مریضان ما ته وښیو نو انشاءالله زه ماده یم ما سره خپلو مریضانو رابطه ټینګه ده کلونه شوي هغه دوستي وروري را سره ټینګه ده هغه رابطه را سره کوي او د دې ورور غونې هغه اسناد او هغه هر څه چې کوم دی دا به وښیي. بل لا چې نن سبا داسې یو بې باوري هم پیدا شوې ده خلک داسې یو څه کوي چې د پیسو لپاره یو څه کوي خو زه ټولو ورونو ته ټولو هېوادوالو ته ټولو مسلمانانو ته دا اعلان کوم چې د باورتیا دپاره دا کونړ یو وړوکی ولایت دی یعنې هغه یو بل پکې سړی پېژني یعنې تاسې راشئ دلته پوښتنه وکړئ د کوم ورور چې خبرې وکړې دا په نارنګ کې دیاره دی د ساریګل دی مثلا لیاقت نومېږي د حاجي سید محمد زوی دی لاندې بیلا کې دیاره دی وګورئ چې دا حقیقت لري نه لري که دا موږ کومه جالکاري جوړه کړې ده یعنې دې ټول موږ د ولایت کې تپوس وکړئ چې دا زما دوا کومه حقیقت لري نه لري نو بعد د هغې نه چې کوم دی بیا تاسې باور پیدا کړئ او ما ته راشئ او زمونږ دوا چې نورو کومو ولایتونو نه ته مریضان راځي؟ یعنې ما الحمدلله ما تر خپل افغانستان 4 د ولایتونو نه چې کوم دی مریضان نازي هر ولایت او ولسوالۍ کې مې خلک پېژني پاکستان نه مریضان نازي بیا زما دوا خلک ایران ته او نورو هېوادونو ته او اتریش ته دغه ځایونو ته چې کوم دی لیږي زمونږ دوا نو چې کوم دا زمونږ دوا الحمدلله ډېره مشهوره ده. دغه دوایي د څنګه جوړه کړله څنګه فکر درله څنګه په دې پوه شو چې دا د کینسر لپاره کار کوي؟ دا چې مهرباني ته ډېره یو ښه پوښتنه وکړه دې سره به ډېر هېوادوال او ډېر خلک هم داسې فکر کوي چې مثلا دا څنګه دې اختراع کړی څنګه پیدا کړه که موږ تاسې په دې پوهېږو پخوا وخت کې 80 کاله یا 80 کاله مخکې ډاکټران نه وو یعنې زموږ مشران او یا نیکونه او سپین ږیري چې قصې کوي نه وي پخوا به ورته یو طبیب صاحب بیا ګرځېده به نو دا کم مرض چې دی دا چې اوس کینسر ورته وایي لکه پخوا مرضونو فرق لاره په پنډیسي به مړ شو په سکاندړ مړ شو که نه نو دې کینسر ته به په هغه وخت کې وایي کالوساری مرض به زموږ مشران چې قصې کوي نو زموږ په کورنۍ کې دا یو مریض پیدا شوی بیا هغه وخت کې زما نیکه چېرته تللی یو طبیب ته ویلي زموږ داسې یو مریض دی نو هغې ورته دغه دوا ښودلې وه چې په دغه ترتیب ورته استعمال کوي بیا زموږ هغه مریض د 80 کالو عمر کې شو یعنې د هغې نه بیا خپل هغه الهي خپل مقرر شوی عمر چې راغی په هغې وفات شو خو دغه تکلیف نه خدای ښه کړ نو هغه دوا زموږ هغه نیکه استعمال کړې وه مریض ته ورکړې وه بیا داسې یو وخت تېرېده زموږ وطن کې یو مریض پیدا شو په دې تکلیف باندې اخته و نو ما چې کومه دی خپل پلار راته دا قصه وکړه چې پخوا چې به څوک مریض شو نو داسې دواګانې به یې خوړلې او دغه دوا او الله به ښه کاوه نو ما خپل هم باور نه کاوه که نه چې دا زموږ پلار څه وایي نو کله چې دا دوا ما تجربه کړه نو بعد د هغې نه مې خلکو ته اعلان وکړه چې دا حقیقت دی که نه نو دا زموږ او ستاسو هغه د پلار نیکه هغه پخوانۍ یوه تجربه خالص ما موندلې ده او الله جل جلاله یې کامیاب کړې ده په دغه ترتیب. ملګرو حکیم صاحب ویډیوګانې ما وکتلې موبایل کې یې کړې وې او دغه مریضانو یې کړې وې چې دلته راغلي او بیا روغ دي بیا ورته وروسته راغلي دي نو ډېرې بیخي ډېرې وې ورسره خو حکیم صاحب باید مثلا د دومره یو غټ څه کولو سره ته باید هر چا پېژندلی دا ولې تر اوسه مطلب زما هم لومړی ځل دی چې ومې کتلې خبر شوم د یو بل چا له خولې نه او ډېر د کینسر بیماران دلته دي بیا هم نورو هېوادونو ته منډې وهي دا خو کمزوري زما دا ده چې ډېرو ملګرو ما ته یې ویلې چې دا داسې نیټ دی او نیټ کې پیج جوړ کوو زه به شاړې ساده خبرې وکړم ډېره بښنه غواړم که نه او میډیا سره یو مرکه وکړو ما ورته ویلې زما چې یو مریض ښه شي بل نه مې کاټ ورکوي په دې ځای څه کوم که نه خو بیا دا بله یو ملګری ما له ذهن خلاص کړي چېرته که تا ته خو غریض قره شي ټیک ده چې مثلا ستا خبره خو په خپل ځي ده خو دا کار ډېر د خیر کار دی ته یو مرکه وکړه یعنې داسې په میډیا کې یو دغه ورکړه یو څه خبرې وکړه که نه یو خلکو ته به مال به بې ځایه مصرف نه شي یو خیر به ورته ورسېږي یو مریض به یې ښه شي نو ستا لپاره به ثواب ځای چې دا نه چې اوس تا ته خو یو مریض راځي او 2 روپۍ درکوي یو څه چاره دې پې کېږي که نه
نو د هغې خبره ما ومنله یعنې دا و چې دا ستا د کور اباد زما خواته راغلی مونږ دا څه کوو زه نو یو 20 ساعته سړی یم په دې خپله چې کوم دی خدای شته نه پوهېدلم که نه و زره ملګري د کور اباد چې ما ته ذهن سازي وکړه او تاسې هلته رالی زموږ سره هم چې کوم دی یو څو خبرې وکړې ستاسې نه مننه کوو تاسې له خدای چې کوم دی نوره طریقې درکړي ډیره مننه درنو ملګرو مونږ حکیم صاحب تاسې سره مخاطب کو او ما چې دغه څه نږدې وکتل نو زه خو ډېر خوشحاله شوم زه دا اوس وخت کې 4-5 د کینسر داسې بیماران پېژنم چې هېڅ وس داسې نه کېږي بیا هم کور پټی خرڅ کړی دی بیا هم کار نه دی شوی نو هغوی ټولو ته خو ما حکیم صاحب ویلي مې دي ورته حکیم صاحب خواته به راځي نو په دغې باندې ډېر خوشحاله یم نور تاسې هر څه واورېدل هر څه مو کتل نور قضاوت تاسې وکړئ ډېره مننه حکیم صاحب کور دې ودان خیر اوسي تاسې نه مننه چې زموږ خواته راغلي ډېره مننه